وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، د روژې مبارک میاشت روانه ده. د دې میاشتې متعلق د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث غالبا امام ترمذی رحمه الله په خپل سنن کې را نقل کړی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ویل اذا کان اول لیلة من رمضان، چې کله د روژې اولنۍ مبارکه شپه پر دې امت باندې راورسیږي او سبا ورځ د روژې ده، د هغې څه مخکینۍ شپه نن شپه اوله شپه د روژې، الله تعالی په دې خپل نظام کې الله تعالی په دې خپلو کائناتو کې یو څه بدلون راولي. اولنی بدلون د الله تعالی دا دی چې صفدت الشیاطین و مردت الجن، د مځکې پر مخ چې څومره شیطانان دي چې د انسانانو عبادات ور خرابوي، او چې څومره سرکشه جنات او پیرانان دي چې هغې د شیطانانو اولاده ده، هغې ټولو ته الله تعالی هتکړۍ ور واچوي، هغوی ټول الله تعالی په قید کې واچوي، هغوی ټول الله تعالی په بند کې واچوي. وغلقت ابواب النار، د جهنم چې څومره دروازې دي الله تعالی یې بندې کړي، ځکه د رحمت میاشت را رسېدلې ده، د الله تعالی د طرفه د انسانانو سره د همدردۍ او د وسیلې میاشت را رسېدلې ده. نو جنات او شیطانان ټول په قید کې ولګېږي، او چې کومه قید خانه ده د جهنم په شکل هغې ته کل پر ولوېږي، هغې تالس. د دې په مقابل کې فلم یفتح منها باب، چې د روژې اخرنۍ ورځ را رسېږي د جهنم یوه دروازه نه بیا خلاصېږي نه څوک خلاصولی شي. او پیغمبر علیه السلام وایي وفتحت ابواب الجنه، د جنت ټولې دروازې خلاصې شي. یو روایت دا راځي وفتحت ابواب السما، د اسمان ټولې دروازې خلاصې شي. بل روایت دا راځي وفتحت ابواب الرحمه، د الله د رحمت ټولې لارې خلاصي. فلم یغلق منها باب، نه د اسمان دروازه در اخره پورې تړل کیږي، نه د جنت دروازه د اخره پورې تړل کیږي، نه د الله د رحمت دروازه د اخره پورې تړل کیږي. وینادي منادن، الله تعالی پر دې اسمان یو ملائکه مقرره کی، هغه ملائکه پر دې انسانانو باندې په اوله شپه باندې یو اعلان کوي، یو غږ ور باندې کوي. په هغې کې هغه ملائکه درې خبرې ورته کوي. اوله خبره دا کوي یا باغي الخیر اقبل، ای هغه سړی چې د خیر په تلاش کې ګرځې، د الله د رحمت په تلاش کې ګرځې، د خپلو ګناهونو د مغفرت او د بخښنې په تلاش کې ګرځې، اقبل دې میاشتې ته متوجه سه، دې میاشتې ته بیداره سه، او دا میاشته مهمه میاشته وبوله چې دا میاشته په غفلت کې درڅه تیره نشي. او دویم اعلان دا کوي ویا باغي الشر ویا باغي الشر اقصر، ای سړی چې په ګناو نه مړېږي، ورځ دې په ګناو کې تیریږي، شپه دې په ګناو کې تیریږي، او د زندګۍ اکثریت ساعات په ګناو کې تیریږي، اقصر د ګناه سزا نه وګرځوه، دا میاشته د ګناه میاشته نه ده. او ولله، او دریم دا اعلان کوي ولله عتقاء الله من النار، الله تعالی پر هر روژه مات د جهنم څخه ډېر کسان آزادوي. او وذالک کل لیله، دا صرف نه د جمعې شپه ده، دا نه د لیلة القدر شپه ده، دا نه آخره شپه ده، بلکې د روژې په هر مازدیګر کې بېشماره انسانان د جهنم څخه آزادیږي. دا درې خبرې هغه ملایکه پر دې اوله شپه باندې پر اول اسمان دا اعلان کوي. په هغه اعلاناتو کې اولنی اعلان دا کوي یا باغي الخیر اقبل، چې کم څوک د خیر په تلاش کې دی هغې د زندګي دې میاشته ته متوجه کړي. دویم اعلان دا کوي و یا باغي الشر اقصر، چې کم څوک شر کوي ګناه کوي زندګي یې په نافرماني کې ده هغې د لاس د نافرمانۍ څه واخلي. او دریم اعلان دا کوي چې خلکو تاسو ته یو زیری دی، دا روژه ماتونه را روان دي، دا مازدیګري را روان دي، په دې مازدیګریو په دې روژه ماتو کې ډېر انسانان د جهنم څخه آزادېږي.
زه ستاسو ته صرف پر دې یوه خبره لږ مذاکره کوم. اوله خبره دا ورته کوي یا طالب الخیر اقبل، ای د خیر تلاش کوونکې دې میاشته ته متوجه سه، په دې میاشته کې عبادت وکړه او دې میاشته کې الله د ځان راضي کړه. ولې دا ورته وایي؟ یو وجه محدثینو دا لیکلې ده چې په دې میاشته کې د الله تعالی د طرفه د بندګانو رزق زیاتیږي. نو هغې د خیر تلاش کوونکي ته هغه ملایکه وایي چې د بندګانو رزق زیاتیږي، د هغې په مقابل کې ته د الله دپاره عبادت هم یو څه زیات کړه. په عامو میاشتو کې د بندګانو رزق په دومره پیمانه باندې نه زیات لکه په دې میاشته کې زیات. په هر کور کې روژه ماتي، په هر کور کې د روژه مات دپاره خامخا څه بندوبست. نو الله تعالی رحمت او رزق په دې میاشته کې ډېرېږي. نو ځکه ته د الله د رضا دپاره د الله په عبادت کې هم په دې میاشته کې یو څه ډېروالی وکړه. نو اقبل دې میاشته ته په عبادت متوجه سه. دې میاشته کې تلاوت وکړه، دې میاشته کې اذکار وکړه او دې میاشته کې نوافل وکړه او دې میاشته کې تهجد وکړه او په دې میاشته کې تسبیح وکړه، په دې میاشته کې اوابین وکړه. په عامو میاشتو کې رزق درمیانه دی، نو په عامو میاشتو کې ستا عبادت هم درمیانه دی. په دې میاشته کې رزق په کثرت سره دی، نو باید چې په دې میاشته کې ستا عبادت هم په کثرت سره وي. نو اقبل دې میاشته ته متوجه سه چې دا میاشته په غفلت کې تیره نه سي. یوه وجه محدثینو دا لیکلې ده. دویمه وجه محدثینو دا لیکلې ده چې ای د خیر تلاش کوونکې دې میاشته کې عبادت ته ولې متوجه سه؟ ځکه دا هغه میاشته ده چې دې میاشته کې الله تعالی د انسان عبادت ته ډېر مراعات ورکوي. دې میاشته کې د انسان و عبادت ته ډېره د تضعیف او د چندي ورکوي. اسې عام عبادات چې سړی کوي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي یضاعف الحسنه 10 بامثالها، هر عمل الله تعالی په لس چند قبلوي الی 700 ضعف در 900 پورې قبلوي. یو عمل اولی د لس شروع د چاغې لس چنده ثواب، د چاغې شل چنده، د چاغې سل، د چاغې 200، د چاغې 900 دي. یوه روژه دا روژې د روژې میاشته ده. الله تعالی وایي الا الصوم فانه لی وانا اجزي به. روژه دې بنده زما دپاره نیولې ده، د هغې شمار نسته چې یا هغه په 100 ده یا په 200 ده یا په 900 ده. وانا اجزي به، زه هغې ته د خپل حیثیت مطابق اجر ورکوم. او تاسو ګورئ دې کائناتو کې د الله حیثیت ډېر لوړ دی. الله تعالی د خپلې پیمانې مطابق په نور عباداتو کې الله تعالی زما او ستا پیمانه ته ګوري چې د عبادت څنګه کړی دی. که چا لږ سم کړی و هغې ته 10 چنده دی، که چا د هغه یو څه ښه کړی و هغې ته په 100 دی، او که چا د هغه هم یو څه ښه کړی و هغې ته په 200 دی، اخر در 200 پورې رسېږي. دا زما او ستا پیمانه ګوري الله تعالی، او شمار و عدد زما او ستا د پیمانې مطابق الله را سره کوي. لیکن الله تعالی وایي یو د روژې عبادت په دې کې به تاسو خبره نه کوئ. الا الصوم فانه لی، دا روژه زما دپاره ده. نور عباداتو کې د ریاکارۍ امکان شته، په نور عباداتو کې د نورو ترتیباتو امکان شته، لیکن روژه الله تعالی وایي زما دپاره ده. یو سړی دی، تاسو پر دې فکر وکړئ، یو سړی دی د ګرمۍ روژه ده، ډېر تږی دی. دی چې کله د جمعې په ورځ په غسلخانه باندې ننوتی، په غسلخانه کې یخ منګی هم پروت دی، او د غسلخانې دروازه په ځان پسې بنده کړې ده، او دی دې غسل ته متوجه دی. ایا په دې وخت کې د دې اوبو د څښلو څه دی چا راګرځولی دی؟ د دې تندې سره سره دی دا اوبه نه څښي. ولې نه څښي؟ ځکه هېڅوک یې نه ویني، صرف الله یې ویني. نو فإن الا صوم فانه لی وانا اجزي به، هغې زما دپاره ده، زه د هغې مقدار د هغې د عبادت تضعیف او د چندي زه د خپلې پیمانې مطابق ورټاکمه. نو ځکه الله تعالی ورته وایي په دې میاشته کې هغه منادي وایي ته عبادت ته متوجه سه. الله تعالی نفل په فرض در قبلوي، الله تعالی فرض په 80 در قبلوي، الله یوه سجده هغه په 80 سجدو قبلوي، الله د قرآن یو ختم په 80 ختمو درڅه قبلوي، الله تعالی یوه رفع صدقه په 80 روپۍ صدقه درڅه قبلوي. نو ځکه یا باغي الخیر اقبل، ای د خیر تلاش کوونکې دې میاشته کې عبادت ته متوجه سه. بعض محدثین هغه به دا وایي چې دا هغه مبارکه میاشته ده چې دې کې الله تعالی د مردگانو سره لا مراعات کوي. چې کله د روژې مبارکه شپه رانوي اسوله، الله تعالی د ټولو قبرستانو څخه عذاب پورته کړي.
د قبر طرف ته چې د جهنم کم لیند را روان دی ما درته ویل هغه لیند الله تعالی کاټ کړي بیا قبر صرف د جنت لیند دی او قبر صرف خنک دی قبر په دې میاشته کې صرف د راحت او د آرام ځای دی ستاسو څه خیال دی چې مردگان د الله تعالی عبادت نسی کولی چې الله تعالی په دې میاشته کې هغې ته دومره مراعات ورکوي یو سړی چې ټوله ورځ تنده د الله دپاره تېره کړي یو سړی ټوله ورځ لوږه د الله دپاره تېره کړي یو سړی ټوله ورځ تکلیف او محنت د الله دپاره کش کړي ستاسو څه خیال دی د الله دروازې ته پروت دي ایا هغې ته به الله تعالی څومره اجر ورکوي نو ځکه الله تعالی منادي مقرر کړي هغه منادي هغې پر انسانانو باندې دا اعلان کوي چې یا طالب الخیر اقبل ای سړی که د خیر تلاش کوي خپل رب ته متوجه سه دې میاشتو ته متوجه سه په دې میاشته کې د الله او د بنده په مابین کې عجیبه نزدېکت راځي په ټولو انبیاو کې د الله تعالی سره د مځکې پر مخ باندې کلام او خبرې صرف حضرت موسی علیه السلام کړي دي حضرت موسی علیه السلام چې به کوی تور لرالی د الله تعالی سره به خبرې کولې یو ورځ حضرت موسی علیه السلام ډېر نازولی پیغمبر و هغې به د الله تعالی څخه عجیبه غوښتنې کولې چې بل نبي د الله څخه دا غوښتنې نه کړي دي نه کولی شوې یو ورځ حضرت موسی علیه السلام پر کوی تور باندې د الله تعالی سره خبرې کوي ورته یا الله زما او ستا په مابین کې چې اوس قرب دی څومره نزدېکت دی زه ستا کلام اورم ته زما کلام اورې او زه تا ته متوجه یم یا الله ته پر ما باندې رحم کوي ته ما ته متوجه ایا په دې مځکه باندې د یو بنده سره بل بنده سره زما سمه سوا یو وخت ستا دومره قرب راتلی شي لکه نن چې زما سره دی الله تعالی ورته موسی تا ته څه معلومه ورته د دې امتو په آخر کې زما د محبوب یو امت را روان دی پر هغې باندې د الله د طرفه د روژې میاشت راځي او د روژه مات پر وخت چې دی کله لاس پورته کړي یا الله الله تعالی ورته موسی و زما او ستا په مابین کې 80,000 حجابه دي 80,000 پردې پرتې دي ورته زما د په عزت او جلال قسم چې په هغه وخت کې زما او د په مابین کې بالکل حجاب ختم شي ما او دی دومره ولا قریب سو د روژه مات پر وخت باندې زه هغه بنده ته دومره نږدې سم چې زما او ستا په مابین کې اوس 80,000 حجابه پراته دي لیکن په هغې وخت کې زما او د هغې بنده په مابین کې یو حجاب لا نه بس نو ځکه یا طالب الخیر اقبل الله ته متوجه سه خپلې روژې ته متوجه سه د روژه مات دعا ته متوجه سه او د خپل بدن د خپلې زندګۍ عاجزۍ ته متوجه سه حضرت علی رضی الله عنه څخه چا پوښتنه وکړه ورته د الله تعالی عرش د دې ځای څخه ډېر لرې دی که لږ لرې دی ځکه اووه اسمانه دي د هر اسمان په مابین کې 500 کاله لار ده د هغې سربیره بیا کرسي ده او پر کرسي سربیره بیا د الله عرش دی د الله عرش آخرنۍ کوره ده حضرت علی رضی الله عنه څخه چا پوښتنه وکړه چې د الله عرش د دې ځای څخه ډېر لرې دی که لږ لرې دی هغه ورته د الله د عرش فاصله دومره ده چې کله د روژه مات پر وخت باندې بنده یا الله یا لفظ د پر خوله باندې دی د الله لفظ د الله و عرش ته ورسېدی ورته د یا او د الله په مابین کې چې څومره فاصله ده د روژه مات پر وخت د بنده او د الله د عرش په مابین کې دومره فاصله وي لکه سړی چې یا الله لفظ ادا کوي نو د یا الله د لفظ ادا کېدو په وخت کې چې الله لفظ در خوله تیر سو یا د سړي پر ژبه باندې ده ورته الله لفظ د الله و عرش ته ورسېدی د یا او د الله په مابین کې چې څومره فاصله وي د روژه مات پر وخت باندې د بنده او د الله د عرش په مابین کې دومره فاصله ده نو چې بنده او الله دومره سره قریب دي او الله تعالی په خپل رحمت سره بنده ته دومره را قریب کیږي بیا به ظالم انسان څنګه الله ته نه متوجه کیږي بیا به ظالم بنده په دې روژه کې عبادت ته څنګه نه متوجه کیږي بیا به د الله د قرب څنګه طلبګاره نه جوړیږي بیا به د الله د ملاقات څنګه هواداره نه جوړیږي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې هغه منادي هره ورځ دا اعلان کوي یا طالب الخیر اقبل ای هغه سړی چې د خیر تلاش کوي په دې میاشت کې خپل رب ته متوجه سه دې میاشتې ته متوجه سه دې عبادت ته متوجه سه د دې میاشتې د عبادت یو عجیبه خصوصیت دی چې کله سړی په دنیا کې ګناه وکړي د چا سره ظلم وکړي د چا غیبت وکړي او د چا د پاره د چا سره بل تجاوز وکړي او پر چا باندې بهتان وتړي د چا سره نور ناجایز وکړي
نو چې کله د قیامت میدان کې راسي د هغې سړي عملنامه کې په هغې کې لمنځونه هم ډېر زیات دي، زکاتونه هم ډېر زیات دي، نفلیات هم ډېر زیات دي، صدقات هم ډېر زیات دي، ډېر عبادتونه یې راوړي. پیغمبر علیه الصلاة وسلام وایي هغې به عبادت د تهامه د غره غوندې راوړي. تهامه په مدینه منوره کې یو خاص غر، چې کله د ده قرضداران راسي نو هغې به پر ده باندې عریضه پیش کړي چې دې سړي زما غیبت کړی دی، دې سړي زما سره ناجایز کړي دي، دا سړی به راسي وایي زما سره ما ته ښکنځل کړي دي، دا سړی به راسي وایي پر ما یې لاس پورته کړی دی، او بل به راسي وایي پر ما یې باندې ظلم کړی دی. نور څه نسته، قرضه غواړي، الله تعالی به د ده عبادات ورشروع کړي. لمنځونه ټول ورکول کېږي، زکاتونه ټول ورکول کېږي، نفلیات ټول ورکول کېږي، صدقات ټول ورکول کېږي، عبادات ټول ورکول کېږي، الا الصوم، یو روژه هغې قرضداره نشي وړلی. ځکه الله تعالی ورته الا الصوم، نور ټول ورکوه، الا الصوم فانه لی وانا اجزي به. روژه زما دپاره ده او د روژې لایق ذات زه یم، روژه عبادت زما دی، د روژې څه سړی نشي فارغ کېدلی. بیا که ټول عبادات ولاړ سي، که ټول لمنځونه ولاړ سي، او که ټول نفلیات و صدقات ولاړ سي، لیکن روژه بیا هلته د سړي شفاعت کوي. بیا هلته روژه هغه عبادت دی چې د انسان سفارش کوي. بیا روژه هغه عبادت دی چې د هغې په قدر او په عزت باندې الله تعالی د انسان د جهنم څخه حفاظت کوي. هغې قرضداران الله راضي کوي چې کله لمنځونه خلاصي، نور عبادتونه خلاصي، الله تعالی ورته وایي چې ستاسو کورونه به زه د خپل رحمته څخه در ډکوم، لیکن روژه دې بنده زما دپاره نیولې ده. روژه تاسو د دې بنده څخه په قرضه کې نسئ وړلی، روژه زما قرضه ده پر دې بنده وه، دا زما دپاره محفوظه ده. نو یا طالب الخیر اقبل، روژه هغه عبادت دی چې د قیامت په میدان کې د دې هر څومره قصدارانو سره تا ته در پاتېږي. ځکه د روژې عبادت ته متوجه سه. خو زه یوه خبره کوم، لږ درنه خبره ده، په دې خوشفهمي کې مه راځئ چې بس موږ به روژې نیسو. زه دا منم چې په روژه کې نفلي عبادت د فرضي سره برابر دی. زه دا منم فرضي عبادت 1 باندې الله ورکي، دا ټول د پیغمبر حدیث دي. زه دا منم په قبر کې د مردگانو څخه په دې میاشته کې الله عذاب پورته کوي. او زه دا منم د روژه مات پر وخت د الله او د بنده په مابین کې دومره نزدېکت دی چې یوه فاصله نه وي. او زه دا منم چې د روژه مات پر وخت باندې الله تعالی بنده ته ډېر د احسان په نظر ګوري. زه دا منم چې نور ټول عبادات الله تعالی قرضدارانو ته ورکوي، لیکن یوه روژه د بنده ده. لیکن د کوم چا دپاره ده، د کومې روژې دپاره ده؟ بس دا ما او تا چې اوس ونیوله بس دا روژه ده. دې دپاره په احادیثو کې یو شرط نن زه بیانوم. هغه شرط دا دی چې هغه بنده به داسې بنده وي چې هغې به په زندګي کې مور و پلار لیدلي، یا به د مور و پلار زندگی لیدلی، یا به مور و پلار ورته ژوندي، یا به دواړه ورته ژوندي، یا به یو ورته ژوندی، او په دې میاشتو کې به د مور و پلار زړه زیر کړی نه وي. دا د هغه چا روژه ده. ځکه که مور و پلار د سړي سره دغه وي، بیا که د ټولې میاشته کې د شي څکه نه وکړي، پیغمبر علیه السلام وایي زما په امت کې د هغه چا تباهي او هلاکت په نصیب دی چې د هغې مور و پلار ژوندي او روژه ورباندې راسي، د مور و پلار د رضا په خاطر دی ځان له جنت نه کي پیدا. چې کم شقي بدبخته انسان، که نوجوان دی، که کشر دی، که مشر دی، چې د هغې په زندګي کې د مور و پلار ناراضګي، د هغې روژه بیا هغې له پښه باندې نه ورسي. ځکه یو د مور و پلار رضا په دې کې شرط د خلکو. مور و پلار عجیبه مخلوق دی. پیغمبر علیه الصلاة وسلام سے یو صحابي پوښتنه کوي، ورته یې دا رسوله مته الساعه، قیامت کله راځي؟ پیغمبر علیه الصلاة وسلام ورته الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول په خبر دی چې قیامت به کله راځي. هغه ورته ته علامه راوښیه، علامې د قیامت څه ښکاره کېږي چې قیامت را نږدې سي؟ ای د الله رسوله اشراطها، یو علامه خو یې راښکاره کړه. پیغمبر علیه السلام دا نور ته چې په معاشره کې شرک زیات سي. پیغمبر علیه السلام دا نور ته چې په معاشره کې زنا زیاته سي. پیغمبر علیه السلام دا نور ته چې په معاشره کې ګناه زیاته سي. پیغمبر علیه السلام دا نور ته چې په معاشره کې کفر زیات سي. پیغمبر علیه السلام یوه خبره کوي، ورته چې کله مور و پلار بچان و مور و پلار ته د نوکر او د خادم په نظر وګوري، چې کله بچی کور ته راسي، مور ته وایي مورې تا زما دپاره څه پخ کړي دي،
کله بچی کور ته راسي مور ته زما کپړې ولې سمې نه دي استری کوي کله بچی کور ته راسي مور ته مور زما کالي دي نن سم نه دي وجي زما پر دې کالیو باندې داغ پاته سوی دی چې کله اولاد مور و پلار ته د خادم او د نوکر په نظر وګوري پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي ډېر مې په غوږو واورېدو چې د مور و پلار سره د بچیانو دا وایي بچی لاس وغورځوي پلار تا نو زما دپاره څه کړي دي زه دا وایم دنیا دارالجزا نه دا دارالعمل دی پر دغه خبره باندې چې بچی د مور و پلار سره کوم خبره پیچي زما دې په الله قسمي که دنیا دارالجزا وای د مځکه به سره چاودلې وای دا زه بچی به په ننوتم چې یا دی پلار ته په تریو تندي باندې ګوري یا مور ته دی سخته خبره کوي چې کم بچی پلار ته سخته خبره کوي د پلار دا زړه په الله قسم دردیش او کم بچی چې مور ته سخته خبره کوي د مور د کومې سینې څه چې د شیدو څکه کړې ده مور ته هغه خپله سینه درد ورکوي د پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي چې کله اولاد مور پلار ته د نوکر په نظر باندې وګوري نو بیا په دې وخت کې د الله فیصله راورسېږي الله وایي دا انسانان اوس انسانان نه دي دا درندگان دا حیوانان دي د دې صرف شکلونه اوس د انسانانو دي او الله تعالی دا نظام د حیوانانو دپاره نه دروي نه د اسمان د حیوانانو دپاره دریږي نه دا روزانه لمر ختلو لوېدل د حیوانانو دپاره کیږي او نه دا د زندګۍ نظام الله تعالی دې نظام ته وایي بس راونړېږه چې کله نظام راونړېدی بس دغه قیامت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي قیامت په هغه ورځ باندې دی چې کله اولاد د مور و پلار ته د خادم په نظر باندې وګوري بس مور و پلار سره فهم کوئ که د هغې دا شونډان ستا خلاف وښورېدل زما دی په الله قسمې د هغې دا خبره بره راست د الله د عرش سره مشت د هغې د خبرې په مابین مخکې بیا رکاوټ نه وي د هغې خبره ډایرکټ د الله د عرش سره مشت پیغمبر علیه صلات وسلام زمانه ده یو بوډا صحابي دی د هغې یو بچی دی هغه بچی رالی پیغمبر علیه السلام ته شکایت ورته یې د الله رسوله زه ګرده ورځ خدمت کوم پیسې ګټم او په سخته باندې ګټم په ستړې باندې ګټم زما پلار زما پیسې داسې خرڅوي چې زما څه هېڅ پوښتنه نه کوي او زما څه معلومات نه کوي زما څه اجازه نه کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې هغه پلار ته حال ور واستاوی چې راس پلار بوډا په دې باندې آګاه سو خبر سو په کلي کې چې زما بچی زما شکایت پیغمبر علیه السلام ته کړی دی بره د هغه ځا سره روان دی په دې لاره کې بس په دې ځین کې د عربو په فطرت کې شاعري ډیره د شعر شاعري د ځان سره په دې ځین کې یو څه اشعار جوړوي د بچي پر بې وفایي باندې چې بچی ته څومره بې وفا وې چې زما شکایت دې د رسول الله پورې ورسوی چې کله لاره کې اشعار جوړوي را روان دی چې کله دربار نبوي ته راورسېدی د پیغمبر دروازې ته راورسېدی د ده د راننوتو څه مخکې جبرایل د عرشه سره راورسېدی ورته یې د الله رسوله چې کله دی سوال و جواب در سره کوي د هغې څه مخکې یو ځل ورته ووایه چې هغه اشعار راته ووایه چې کوم اشعار تا په ذهن کې سره جوړول در ژبه دې رایستلي نه دي په ژبه دې ادا کړي نه دي ورته یو ګټ د هغه اشعار راته ووایه د هغې څه وروسته بیا سوال و جواب سره کوو دی چې راغلی چې کښېناستی پیغمبر علیه صلات وسلام ورته ما ته به اولني هغه اشعار وایه چې در اوسه ستا ژبې ادا کړي نه دي ستا غوږو اورېدلي نه دي خو ستا کیس او ستا مقدمه او ستا سوال و جواب به بیا وروسته کوم اول به هغه اشعار راته وایه چې تا په دې لاره کې په ذهن کې په کوم شکل جوړول هغه سړي په سترګو کې اوښکې راغلې مرحل اشهد انک محمد رسول الله زه اوس پر دې ګواهي ادا کوم چې ته یقینا د الله رسول یې هغه اشعار ما په دې ذهن کې جوړ کول هغه اشعار ما په دې ذهن کې د بچي پر بې وفایي باندې پر لګرځول زما ژبې په خپله ادا کړي نه دي ورته په الله قسم زما غوږو در اوسه اورېدلي نه دي تا ته څنګه معلومه شوه چې د په دې لاره کې اشعار وایي پیغمبر علیه السلام ورته حضرت جبرایل دا فرمایش کړی دی چې یو ګش به د ده څه د اشعار اورې چې د بچي پر بې وفایي کوم اشعار پیش پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي اشعار به راته وایه باره دی شروع هغې غدوتک مولودا وعلتک یافعا په عربي کې ډېره اوږده قصیده ده خو زه د هغې په خپل ژبه باندې څه ترجمه کوم
د وی بچی چې د کمې ورځې تفته پیدا سوې زما په کور کې د هغې ورځې څه ما د خپلو ارمانونو زندګي ټوله په تا پورې وتړله د هغې ورځې څه زما څه خپل ځان هیر که مې څه کول بچی ستا په خاطر مې کول که مې څه ګټل ستا دپاره مې ګټل که مې څه خوندي کول بچی ستا دپاره مې خوندي کول چې کله به پر تا باندې ګرمه زمانه راله بچی ما به ځان سوازی خو ته به مې ګرمۍ ته نور کولې اور دی چې کله به د یخ زمانه راله بچی ما به په ډېرو یخو شپو کې مزدوري وکړې او ډېر یخ ته وکړېدم چې زما بچی یخ ونه ویني او زما بچی د خسې په ګرمۍ کې ورته بچی ستا په ارمانو باندې ما زندګي د یوې د حیوان غوندې تېره کړه چې د سهاره څه در ماښامه زه په هېڅ شي نه ستړی کېدم چې زه د خپل بچي دپاره زندګي برابره کړم ورته بچی چې کله به ته وږې چې ته به مې مړ کړی نه وې ما به خوراک نه سو کولی چې ته به آرام سوی نه وې ما له به خوب نه راتلی او بچی چې تا ته به خلقه قرار نه و راغلی ما ته به بېقراري وه ورته بچی چې کله به ناجوړه سوې ستا د مرګ به پر ما کومه جټکه وه مرګ د خدای د طرفه مقدر لیکن بچی ما به بار بار الله ته دا پیښوی چې الله که زما زندگی زما د بچی د زندگی بدل کېدی سي زما به زندگی راسه واخه زما بچی ته زندگی ورکړه نن بچی ظالم ډېر ځله دا وایي یا الله ته زما پلار زما مخ ته رکاوټ دی زما د مخې وباسه لیکن اولاد څه وایي بچی پلار مور څه وایي یا الله زما بچی ته ښه زندگی ورکړه زما بچی ته ښه ژوند ورکړه زما بچی ته ښه مستقبل ورکړه ما بچی په معاشره کې د عزت خاوند جوړ کړه نو مور پلار د بچی د ژوند ارمان لري او ډېر ځله پلار چې کله بوډا سي بچی د پلار د مرګ ارمان لري پلار څوک پلار پیغمبر علیه صلات وسلام پیغمبر علیه صلات وسلام ته الله تعالی پر یو شپېته کاله باندې بچی ورکړي ابراهیم یو شپېته کاله د دې څه مخکې د پیغمبر بچانې پیدا کېدې لیکن ابراهیم د ماری قطبي د رحمه صلی الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته پر یو شپېته کاله باندې ورکړي او پر درو شپېته کاله پیغمبر علیه السلام وفات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غالبا چې کله د مدینې لوړ طرف ته عوالیو ته سړی ورسي پخوا پر هغه ځای باندې مسجد جوړو مسجد ام ابراهیم اوس پر هغه ځای باندې د باغو په مابین کې داسې دیوال را ګرځېدلی دی زه ډېر ورته کړېدلی یم چې زه به بیا ورځم لیکن د هغې اوس لارو هر څه بنده ده دې ځای باندې هغه بچی پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړي او دې ځای باندې پیغمبر علیه السلام د هغه بچي دپاره د استوګنې بندوبست وکړي ځکه د مدینې دا طرف ډېر لوړ دی هوا یې ډېره صفا ده چې زما بچی په صفا هوا کې او په صفا فضا کې په ښه صحت کې پرورش پیدا کړي د هر ماپښین د لمانځه بعد به پیغمبر علیه صلات وسلام د دې بچي ملاقات له د مسجد نبوي سره تللی چې کله د هغه بچي زندګي یو نیم کال ته ورسېدله د پیغمبر علیه صلات وسلام ته حال راغلی چې ابراهیم په ډېر سخت حالت کې دی پیغمبر علیه صلات وسلام د مسجد نبوي صاحب په داسې منډه باندې ځي چې کم صحابه ور باندې پسې دي د هغې د وژو څه پټوګان ولوېدو لیکن څوک په پیغمبر علیه السلام پسې ځان نشي رسولی او نه دونه وس لري چې دا پټو راواخلي چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام هغه کور ته راغلی چې ورته ویې کتل د هغه بچي دا صاحب په غوټو کې د ځکندن حالت دی حضرت عایشه مبارکه راغله هغې ته د پیغمبر مزاج عجیبه ورپاله چې کله د پیغمبر ناقراري ولیدله پیغمبر ناقراره دی دې بچي ته ګوري هغه بچي خوله وازه کله او سایه په غوټه سوه هغه بچی په رازی وفات سو پیغمبر علیه صلات وسلام په دې ځای کې داسې پر لږ ګرځي حضرت عایشه ورته وایي د الله رسوله هر نبي ته الله تعالی یو دعا ورکړې ده هغه نبي دعا غوښتې ده او چې کوم مقصد هغه نبي غوښتی دی هغه دعا یې دستي ادا سوې ده هغه مقصد یې دستي پوره سوی دی ورته یې د الله رسوله الله تعالی خو تا ته هم یو دغه در کړی دی طالبه د مولوي صاحب څخه د امانت واخله بس تاسو ماته ګورئ حضرت عایشه مبارکه پیغمبر علیه صلات وسلام ته وایي د الله رسوله هر نبي ته الله تعالی یو دعا ورکړې ده هر نبي هغه خپله دعا غوښتې ده ته دا دعا وغواړه چې الله تعالی ستا بچی برته رانو ژوندی کړي چې ته دومره ناقراره یې
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته یا عایشه هغه دعا ما د قیامت په میدان کې د امت د ګناهګارانو دپاره ایښې ده. نن تاسو امت ته ګورئ څومره ظالم امت دی، څومره جفاکاره امت دی، څومره خطاکاره امت دی. هغې دا شکل د پیغمبر پر شکل باندې نه قبلوي. هغې د پیغمبر شکل او د پیغمبر حلیه د پیغمبر رنگ د ځان دپاره پیغور بولي، لیکن پیغمبر پر هغه ځای د سترګو څه اوښکې بهیږي او د بچي د مرګ دپاره د بچي د ژوند دپاره دعا نه کوي د خپل امت د ګناهګارانو د شفاعت. نه معلوم چې امت به د قیامت په میدان کې په کوم شکل د پیغمبر په کومو سترګو به د دې پیغمبر مخ ته دریږ شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته هغه دعا ما د قیامت په میدان کې د خپل امت د ګناهګارانو دپاره خوندي کړې ده. هغه بچی چې کله وفات سلو نو د عام طور د شریعت عادت هم دا دی، د شریعت طریقه دا ده چې کله یو قریب وفات سي هر قریب خپل قریب په قبر کې ږدي. پیغمبر علیه السلام د دې څخه مخکې دوې لوڼې وفات شوې، پیغمبر هغه دواړې لوڼې په خپل لاس په قبر کې کښېښوې. لیکن چې کله دې بچي ته وکتل او دې تورو خاورو ته وکتل، دې قبر ته وکتل او دا نازولی بچی په دې لاس کې پر دې قبر ودرېدی، بری برته پر شا ولاړی. صحابه ته ویل زه دا بچی په دې خاورو کې نه شم ایښولی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نورو صحابو ته ورکړی ول تاسو به دا بچی په قبر کې کښېږدئ. پیغمبر علیه السلام وشات ته ورته ودرېدی. چې کله په هغه په قبر کې کښېښ ورڅه د ډورۍ خاوره ورپسې واچول سوه، هغه پیغمبر راغلی بیا پر قبر ورته ودرېدی. څه ورته وایي؟ ورته القلب تحزن، ای بچی دا زړه مې ډېر درد کوي، والعین تدمع، دا سترګې مې ډېرې اوښکې تویوي، وانا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون، ای ابراهیم نن ستا په رخصت او په فراق کې موږ د ډېر غم سره مخ. ما درته ویل بچي هغه مور و پلارو هغه بچانو او چې د بچي څومره قدر مور و پلار ته ولو. آخر کې هغه سپی بوډا چې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خپل شکایت بیشي، وی د الله رسوله زما ځواني ټوله د دې بچي په ارمانو کې پر کولو کې تېره سوله. نن چې زما ملا کږه سوه د بچي ملا سیده سوله، نن چې پر ما باندې خزان رالی پر دې بچي باندې بهار رالی، نن زه بوډا سوم او پر ده باندې ځواني ده، نن د ده غوټۍ سره وغوړې د دی ګل سو او زما غوټۍ خزان سوه د هغې پاڼې رژېدو باندې دي. ورته نن د ده زندګي هغې د یو سایهدارې درختې سوله او زما زندګي هغې نن بې سایې سوه او زما زندګي وچېدو ته نږدې سوه. د ده درخته میوهداره ده، ورته زما درخته بې میوې سوله. زما د ده څه دا ارمان و تمه وه لکه په ماشوموالي کې به ما دی در ګوته نیولی و در یو ځای به م بیوی په ناز چې نن زه کمزوری یم دی تکړه دی، دی به په هغومره ناز ما در دې ګوته نیسي او ما به در یو ځای پورې وړي. نن زما د ده څه تمه وه، لیکن دی په دی شکل ما ته کله وینا وکړي، کله تندی راته تریو کړي، کله خبره راته سخته کړي. ورته د الله رسوله په الله دې مې قسم دا مې پاره پاره دا زړه مې درد راکوي چې زه وکړم څه، چې زما په زړه کې د ده سره څه او ما د ده د ماشوموالي په وخت کې څه. زه آخر وایم چې زه ځان ته وګورم چې شاید ته د ده نوکر یې، ته د ده پلار نه یې. زه دا 10 کلنه زندگی برته پر شا بوزم د خپل فکر کې دا وایم چې سړی ته غلط سوی په دې کې چې زه د پلار یم، د پلاره سره خو څوک داسې نه کوي. شاید ته د ده نوکر دی، مالک دی او مالک نوکر ته غوسه کیږي او مالک نوکر ته بده خبره کوي او مالک نوکر ته تیزه خبره کوي، نو خود به دی ما ته تیزه خبره کوي. ورته بچی دا مې عقیده سوه چې ته مې مالک یې، زه دې نوکر یم. نور ورته د خدای په خاطر د یو ښه نوکر غوندې زندګي خو را سره تېره کړه، د یو ښه مزدور د یو ښه نوکر په نظر خو راته وګوره، دومره بې وفایي مه را سره کوه. چې کله هغه صحابي هغه اشعار وایي چې سترګې راپورته کې پیغمبر علیه السلام دا اوښکې په دې ژبه کې پر دې ذکر باندې راتویږي. هغه بچی ناست دی، پیغمبر علیه السلام اوښکې تویږي برای سر راپورته که برای ور حمله که دا بچه در دی گریوان ونیو. ورته ظالم انت و مالک لابیک، ته ستا مال ټول ستا د پلار دي، ته د یو نوکر حیثیت لري، ته د یو مزدور حیثیت لري او ته د یو خادم حیثیت لري. ورته ته ستا د پلار سره په دې مال کې هیڅ حق نه لري.
مال کله خلک راسي بچی راسي د پلار شکایت کوي پیسې ما ګټلې دي او ما کړي دي او ما څه کړي دي. زه ورته هم سړی کې هر څومره ډېره کې ستا حیثیت د نوکر دی. زه دا ښکاره خبره بیانوم. کله کله اولادونه دا وایي چې موږ د پلاره څه بیش غواړو او پلار دې موږ ته حق راکړي. اولاد د پلاره سره یوه ذره حق نه لري. که موږ مسلمانان یو، که موږ شریعت منو، که موږ پر شریعت باندې سره کښېنو، که د دغه ښځې اولاد دی چې د پلاره سره ورسره ده، که د بلې ښځې اولاد دی، که خپله ده که هر څوک ده، اولاد د پلاره سره په زندګي کې چې پلار ژوندی دی یوه ذره حق نه لري. د اولاد حیثیت صرف د مزدور دی، د اولاد حیثیت صرف د نوکر دی، د اولاد حیثیت صرف د خادم دی. لکه مزدور او نوکر او خادم چې د مالک سره حق نه لري، اولاد په خپله زندګي کې د پلار په ژوند کې د پلار سره یوه ذره حق نه لري. که چیرې زوی پر دې باندې زور کوي چې یا ما ګټلې ده او ما دغه کړې ده، دغه زوی ظالم دی او د دې پلار په مقابل کې د دې ته د ظالم لقب ورکول کېږي. نو زه دا وایم چې د روژې مبارکه میاشته ده. زه دا منم چې روژه ډېره د عباداتو ډکه میاشته ده. په روژه کې د الله تعالی د جنتو دروازې خلاصې دي. په روژه کې د الله د رحمتو دروازې خلاصې دي. په روژه کې د الله تعالی د اسمانو دروازې خلاصې دي. په روژه کې د الله او د بنده په مابین کې ډېر نزدېکت دی. او په روژه کې الله تعالی د مردگانو سره احسان کوي. او په روژه کې زما او ستا نفلي عبادت په فرضي را قبلوي او فرضي یو په اویا را قبلوي. لیکن دا در غوږ وباسئ، دا د هغه چا روژه ده، دا فضایل د هغه چا په روژه کې دي چې د کم چا په زندګي کې د مور پلار سره ناراضګي نه وي، د کم چا په زندګي کې مور پلار د هغې سره نه وي ناراضه سوي. او که چیرې د مور پلار ناراضګي د سړي په زندګي کې، زما د په خدای قسم یې که یا لمونځ ګټه ورته کوي، یا روژه ګټه ورته کوي، یا خیرات ګټه ورته کوي، یا صدقه ګټه ورته کوي، او د دې سزا به الله تعالی هغې بنده ته د مور پلار د زیرولو او د مور پلار د ناراضه کولو سزا به بیا په جهنم کې، او بیا به په جهنم کې درته دا درکه ولګېږي چې زه پیدا سوی د چا سم او ما د چا سره څه وکړو، او زما روژو ما ته کومه ګټه وکړه، زما نفلو زما عبادتو ورته کومه ګټه وکړه. الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې قبول کړي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د مور و پلار اتباع را نصیب کړي. الله تعالی دې مې روژه په داسې شکل کې چې د قیامت په میدان کې زموږ لپاره بهترین شفاعت کوي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین. یا الله زموږ روژې خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. یا الله زموږ ورځې د ګناهونو سره محفوظه کړې. یا الله زموږ شپې د ګناهونو سره محفوظه کړې. یا الله دې ورځو شپو کې زموږ په زندګي کې داسې عمل مه راولې چې ته راسه ناراضه سي. خدایه د خیر شپې دې ته مې خیر ته متوجه کړې. خدایه د عبادت شپې دې ته مې عبادت ته متوجه کړې. خدایه د رحمت شپې دې خدایه ستا د رحمت څخه مې منع امیده کړې. خدایه زموږ زندګي کې که ګناه راسه کېږي، خدایه ته مغفرت را نصیب کړې. خدایه ته معافي راته وکړې. خدایه که زموږ د بچانو څه ګناه کېږي، زموږ بچانو ته معافي وکړې. خدایه که زموږ کورونو کې نافرمانی کېږي، خدایه زموږ کورونه معاف کړې. خدایه زموږ زندګي د فتنو څخه وساتې. ظاهري او باطني پټې او ښکاره چې څومره فتنې دي، خدایه د دې ټولو فتنو څخه زموږ حفاظت. خدایه زموږ زندګي کې ستا فرمانبرداري راولې. خدایه ستا د روژې احترام راولې. خدای دې روژه کې مې عبادت نصیب کړي. خدای دې روژه کې مې ستا رضا نصیب کړي. که دې حاضره مجمع کې څوک بیماران یا کلي کې بیماران یا کورو کې بیماران، خدای ته ټولو بیمارانو ته شفای کامله عاجله ورکړي. دې حاضره مجمع کې که څوک پریشان یا په کورو کې پریشانی یا په دې کلي او محل کې پریشانی، خدای ته پریشانی په اسانی بدله کړي. خدای ته مشکلات په خوشحالي بدل کړي. خدای که به څوک ضرورتونه او حاجتونه لري، ته د غیبي خزانو صرف راکړې. خدای د روژې مبارکه میاشته د ته مې منع امیده کړې. خدای دعاګانې مې قبولې کړې. خدای د قرضدارانو قرضداري ادا کړې. خدای د غریبانو او مسکینانو دپاره د رزق برکت راولې. خدای د هغې رزق ورفراخ کړې، د اسمان دروازو سره راوړې، د مځکې د خزانو سره راپورته کړې. خدای زموږ مور پلارو څومره مردگان چې په قبرو کې دي، خدای هغې موږ په ډېرو نازونو نازولي یو. خدای ته د جنت په نعمتو ونازوې. خدای ته قبر د جنت باغچې کې. خدای په قبر کې د جنت نعمتونه راولې. خدای په قبر کې د سکون او د آرام زندگی ورکې. خدای د حساب و کتاب سره اسانی ورسره وکې.
خدای د برزخ په زندگی کې اسانی وکړي خدای زموږ د مرګ بعد زموږ تم ټول منازل اسانه کې خدای زموږ دعا د ټول امت په حق له قبول کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله